ملګري ملتونه طالبان دروغ وایي د بانکي محدودیتونو لرې کولو تصمیم نه دی نیول شوی. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوي مشري روزمای د بانکي محدودیتونو لرې کولو په اړه د طالبانو ادعا او څرنګوالی او څرګندونې دروغ وبللي او ویلي دي دغه موضوع د بحث پر مهال مطرح شوه، خو په دې اړه لا کوم تصمیم نه دی نیول شوی. د اغلې ډي کارلو په وینا دا چې ملګرو ملتونه د سمدستي د بانکي محدودیتونو لرې کولو ژمنه کړې وي دروغ دي. د طالبانو پلاوي تر غونډې وروسته وویل د غونډې ګډونوالو تایید کړه چې حاضر دي د افغانستان پر بانکي سیستم شته محدودیتونه پای ته ورسوي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.